عمر لاړو لکه باد را باندې تیر شو عمر لاړو لکه باد را باندې تیر شو سبې خوند او برباد را باندې تیر شو په یوه نظر زړه له مانه یوړو په یوه نظر زړه له مانه یوړو دغه څنګه آدمزاد را باندې تیر شو ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام کښې اکرام الله امید تاسو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات پیش کوم الله دې وکړي چې راته روغ جوړې راغلي یو ضلع کرک ته او دلته له موږ سره ډېر ښه ملګري ناست دي ادبي ملګري دي په دې وخت باندې چې کوم زه له چا نه خپرونه ریکارډ کوم هغه ملګری د معین زرشیوال چې اوس په موقع له موږ سره ناست او خپلې خبرې ورسره شریکو او تاسو ته ځینې مرکه ریکارډ کوو اول خو معین زرشیوال صاحب په خپل پروګرام چې درته هر کله وایم مننه ګران کرم الله امید صاحب ستاسو د پښتو ادبي ملاقاتونو پیج ډیره مننه کوم او ډیر زیات ممنون او مشکور یم چې په دمره قیمتي وخت کې او په دمره سختې ګرمۍ کې تاسو راغلی او زموږ خواله مو خپل پیج او خپل پروګرام مونږ ته باندې پیرزو کو ډیره مننه کوم ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د تاسو هم کوو چې موږ ته وخت راکړو د موږ ملګرو ته کوو شوی چې د تاسو وخت څرنګه تیریږي څرنګه روان ده شکر الحمدلله د الله پاک په هر حال باندې ډیر مزیدار روان ده الحمدلله مسافرۍ کې ژوند مو تقریبا د ډیر وخت نه په مسافرۍ کې ده او اوس راغلی یو په دې وخت باندې چوټۍ باندې او شکر د الحمدلله د الله په هر حال باندې سمه ده جی مسافرۍ سوال به ما درنه کولی خو تا یې ترې مخکې جواب راکړی لهذا بس دا به وکړو چې د موږ ملګرو ته خپل کلام پیش کړي شریکي ورسره دا به مو ډېره مننه دا زړه مې ګرم دی چې قرار نه کوي وشوه مو دا خبرې یار نه کوي پتش اخلاص ځان ته یاران لټوم پتش اخلاص ځان ته یاران لټوم ښکاري بیخي مې مازغه کار نه کوي ډېر زبردست ډېر ښه پتش اخلاص ځان ته یاران لټوم ښکاري بیخي مې مازغه کار نه کوي او ښکلیا د ستا ګمان صحیح دی په ما ښکلیا د ستا ګمان صحیح دی په ما ورور هم په ورور اوس اعتبار نه کوي ډېر زبردست مننه غزل مطلب ده چې د ستا په غم او ستا په یاد تیریږي د ستا په غم او ستا په یاد تیریږي عمر مې شکر دی آباد تیریږي ډېر زبردست شعر از ده چې عقلمندي د غلامۍ زنځیر دی عقلمندي د غلامۍ زنځیر دی په لیونتوب کې ژوند آزاد تیریږي ډېر زبردست ډېر تل به دې وار نه وي د وخت فرعونه تل به دې وار نه وي د وخت فرعونه د وخت نمرود د وخت شداد تیریږي او داسې ژوندون هیڅ معنا نه لري داسې ژوندون هیڅ معنا نه لري چې د دنیا فشار فساد تیریږي او څنګه په سرو شونډو غزل ولیکم څنګه په سرو شونډو غزل ولیکم چې سرې لمبې مې په هیواد تیریږي او ای درشیواله دا نیمګړې دنیا داسې تیریږي لکه باد تیریږي لکه خدای چې پیدا کړی دی انسان سخت لکه خدای چې پیدا کړی دی انسان سخت بل به نه وي داسې یو څیز په جهان سخت او د بېلتون غم دی چې سر په غرونو نه کړم د بېلتون غم دی چې سر په غرونو نه کړم را معلوم شولو د کاڼي غوندې ځان سخت ډېر زبردست ډېر او دې نفرت ماحول کې زه حیران یم دې نفرت ماحول کې زه حیران یم د مخیبو خلکو ګران شولو ګذران سخت ډېر زبردست نور څو شعرونه و پکې خو اخري مقطع راته یاده ده بخنې سره د پیتنو دور شروع دی درشیواله د پیتنو دور شروع دی درشیواله سړی ویریږي خدای ګو په ایمان سخت ډېرو ګرانو ملګرو دا و معین درشیوال صاحب تاسو ته خپل ښکلی کلام پیش کړی تاسو به خوانجنې اخیستی وي موږ هم خوانجنې واخیستی خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي په راتلونکو نورو پروګرامو چې به بیا سره ولیده کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان